بسم الله الرحمن الرحیم. منګه هغه دردمنې کورنۍ ته راغلي لکه څرنګه چې 15 میاشتې مخکې د هغې زنانه په سوشل میډیا باندې کومه د عزت او د بېعزتۍ قصې خورې شوې وي او هغه زنانه نن په دې کور کې نشته دی. دا کوم ماشومان چې پاتې دي دا صغیران دي. دغه هغه په والد دی د دې په بچیانو چې دا هغه زنانې خاوند و او هغې زنانه بعضې هغه سوشل میډیا والا چې د دې ویډیو ویرول کړله او حتی تر دې پورې چې پوره پاکستان او پښتنو وکتله او تر دې پورې چې پښتنو ته دا خبره ښه ښکاره کېدله نه، په دې ورته ښه ښکاره کېدله نه. بلکل د دې د پنډۍ د اسلام آباد د بعضې مشرانو سره رابطې هم وکړلې، خو په دې خاطر باندې د مهاجرینو نمایندګان او مشران رانغلل چې دلته د یو عزت سوال او د عزت د سوال په خاطر باندې د ورور سره او هغه خور چې د پلار د خوا نه تهدیدېدله، د ورونو د خوا نه تهدیدېدله، حتی د دې پورې چې د خپل د پلار او د خپل د ورور په عزتۍ باندې لوبې شوې وي. محترمو د هغې د خپل د عزت د نګاه نه د خپل د عزت د ساتلو د خاطره هغې نن په دې کور کې نشته دی او د تل دپاره یې په سترګې پټې کړي دي او دغه صغیران بچي چې نن زما په څنګ کې ناست دي دا پاتې شول، دا بې موره بچي دي. محترمو موږ چې کوم ځای ته ځو، کومه نمایندګان چې په د اسلام آباد کې یا دغسې نور کومه رضاکاران خدمتګاران دي، نو موږ دغه د افغان د مهاجرینو دردونه تاسو ته ښیو. نن هغې د دردمن خلکو ته راغلي لکه تاسو ته چې ما مخکې ویلې، هغه څوک چې په صوابۍ کې په مناري کلي کې چې په سوشل میډیا خپله ویرل کوله او د دې خور آواز یې خلکو ته ورسو چې د دې باندې د جنسي تجاوزات شوي دي، د خپل د پلار د خپل د ورور او د ترور ځینو هم پکې اخیستل کېدو. نن په هغې باندې آواز کوم که چېرته تا د دې آواز یو ځای ته بدرګولی نه شو، نن به د دغې زنانه ژوند په داسې خطره کې نه و، دا ژوند به نن په امن کې و او ژوند د خپلو بچو ته به ژوندی وه او خپل د خاوند کور به پر آباد و. محترمو هغه خلکو ته بیا آواز کومه چې خپله ویډیو دي په سوشل میډیا باندې نه ویرل کوي چې څو د خپل د افغان د مهاجرینو یا د مظلومو خلکو آواز یو ځای ته بدره کولی نه شي او د هغې خدمت په ټیم نه شي کولی. محترمو دا یو خبره در سره بله شریکوم چې د دغه خلک څنګه چې بې موره پاتې دي، بې پلار هم دي. ځکه بې پلاره دي چې پلار مکمل معیوبه دی، یو لاس ګوتې مکمل نشته دی، صرف د چپ لاس دی، په چپ یو لاس باندې اسم نه کېږي. نو ماته د دې نه معلومات وشو چې یو خو مور ضایع شوله، لاړله، تل دپاره یې سترګې پټې کړلې، د بچو ارمانونه په دې دنیا پاتې شول. او بله دا خبره چې بې پلاره هم دي، ځکه چې د یو لاس چې ما دا کومه چې وکتل دغه مسله چې معلومیږي، نو ماته هم دغه کوم اولادونه چې د دې دي دا بې پلاره ښکاري او نیم ژوند دی د دې د پلار والد صاحبي. محترمو د اقتصاد ډېر کمزوری دی، که چېرته تاسې کولی شئ وس مطابق موږ سره د کمال الدین د اکاونټ نمبر په د ایزي پیسې درته په سکرین باندې پرېږدو، که چا څه وس مطابق د الله د رضا دپاره د دې ماشومانو سره نن ودرېږئ. ډېر بې وسه دي چې کومه یو چا ویلې چې ما ورته 2500 روپۍ ورکړې لکه احسان الله مجدي صاحب، نو هغه چې ورته کومک کړی دی هغه به تلي سولر والا ته یې ورکړي، په کش باندې سولر اخیستی دی او هغه سولر موږ ولیدو چې نوی سولر دی دلته. نو محترمو وایي که د نیت وي د کعبې د جوړولو، د بې وسه انسان زړه جوړ که کعبه ده.